ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن غواړم تاسو سره په یو بله مهم موضوع خبرې وکړم، هغه دا چې که چیرې ستاسو د کمپیوټر پاسورډ له تاسو د هیره وتی وي، نو بیا څنګه کولی شئ تاسو خپل کمپیوټر ته لاسرسی پیدا کړئ. ګورئ دلته ما سره یو کمپیوټر دی، دې کې دوه یوزره دي. دا دواړه یوزره چې دی پاسورډ لري او پاسورډ یې ماته معلوم نه دی. زه اوس غواړم دې کمپیوټر ته داخل شم، نو څنګه کولی شم دا پاسورډ ختم کړم. که چیرې تاسو وغواړئ چې خپل د کمپیوټر پاسورډ ختم کړئ، دې دپاره ډېرې طریقې وجود لري، خو کومې طریقې نه چې زه نن تاسو ته کار کوم یا د هغه څخه استفاده کوم، هغه دا دی چې زه یو سافټویر د انټرنیټ څخه ډاونلوډوم او خپل په فلش کې انسټالوم او د هغه په واسطه باندې زه د خپل د کمپیوټر پاسورډ ختموم. نو که چیرې تاسو وغواړئ چې هغه سافټویر د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړئ، دې دپاره به راشئ د ګوګل کروم به خلاص کړئ یا هر ایکسپلورر چې تاسو سره انټرنیټ ایکسپلورر چې تاسو سره هغه به انسټال کړئ. دلته به ولیکئ www.getintopeace.com. دا یو ویب سایټ دی. دا چې کله ولیکئ انټر باندې به کلیک کړئ، تاسو ته به دا ویب سایټ خلاص شي او دغه سرچ کې به ولیکئ چې شی به ولیکئ اکټیو پاسورډ چینجر. دلته تیار مونږ سره شته. دا هم چې کله انتخاب کو یا وملیکو، دغه نه وروسته دی بټن باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به مختلف سافټویر راشي. دلته مختلف سافټویر دی چې د په واسطه باندې مونږ کولی شو خپل د کمپیوټر پاسورډ ختم کو، خو تاسو به دلته دا انتخابوئ اکټیو پاسورډ چینجر. دا به انتخابوئ. دا هم چې کله انتخاب کړه، لاندې به راشئ، دلته به دا ډاونلوډ کړئ. دلته وګورئ مونږ سره یو بټن ده په نوم د ډاونلوډ فل سیټ اپ. دې باندې چې کلیک وکړه تاسو، اټومیټیکلی ستاسو کمپیوټر ته به دا ډاونلوډ شي. خو دا ما مخکې نه ډاونلوډ کړی دی، زه ضرورت نه لرم دا دوباره ډاونلوډ کړم. کله مو چې دا ډاونلوډ کو، دا سافټویر به خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ. ګوره زه راځم خپل کمپیوټر ته راځم، دلته ما سره یو فولډر د جنرال سافټویر په نامه باندې دا سیټ اپ ما ډاونلوډ کړی دا. وګورئ اکټیو پاسورډ چینجر، او دا مې څه کړی، دا مې ایکسټراکټ کړی دی. دا به تاسو چې کله ډاونلوډ کو ایکسټراکټ به یې کړئ. دا چې کله مې ایکسټراکټ کو، دغسې جدا فولډر کې دا موږ ته کاپي کېږي. دا وګورئ دلته کاپي شوی. د هغه نه وروسته به تاسو د انسټالیشن وکړئ. یو موږ سره کی ده، یو سیټ اپ دی. دا کی دې سیټ اپ دپاره موږ استعمالو. چې کله موږ سیټ اپ انسټال کړو، تر څو چې موږ دا رجسټر نه کړو، دا سیټ اپ کار نه کوي. نو د رجسټریشن په وخت کې به موږ سره کی دلته وي. دا کی غواړي، دا کی به تاسو ته ورکوي. نو زه راځم دې باندې ډبل کلیک کوم، دا انسټالوم. ډبل کلیک مې په دې وکړو تر څو د انسټالیشن څه شي شروع شي مونږ سره. دا د هغه سیټ اپ مونږ سره رن شو. دلته نیکسټ، دلته اکسپټ انتخابوم، نیکسټ باندې کلیک کوم، نیکسټ او یس انتخابوم. دغه نه وروسته به دا سیټ اپ مونږ سره څه شي انسټال بشي. کله چې دا سیټ اپ انسټال شي، دلته مونږ ته دوه آپشن راکړي. د دې سیټ اپ د انسټالولو سره مونږ سره دوه سافټویر انسټالیږي. یو اکټیو پاسورډ چینجر انسټالیږي، یو بوټیبل ډیسک کریټر انسټالیږي. زه ورته یم چې نه، د اکټیو پاسورډ چینجر ماته نه دی پکار، ماته د بوټیبل ډیسک کریټر خلاص کړه چې د په واسطه باندې زه د خپل فلش بوټیبل ډیسک جوړ کړم. نو فینش باندې مې کلیک وکړو. دا دی دا سیټ اپ مونږ سره دا څه شو، مونږ سره خلاص شو. اکټیو بوټ ډیسک کریټر دا مونږ سره خلاص شو. دا به اول تاسو رجسټر کړئ. د رجسټر دپاره دغه فولډر فایل به خلاص کړئ. دا د کی په نامه چې دی، دې کې مونږ سره یو سیریال دی، رجسټریشن کی دی. دا به انتخاب کړئ. دا زه میکزمایز کوم. دا مې چې انتخاب کړ، کاپي به یې کړئ. دلته به راشئ، د رجسټریشن اپډیټ باندې به کلیک وکړئ. دا کی کې به دا پیسټ کړئ او دغه نیم به م واخلئ. دا به م کنټرول سی کاپي کړئ او را به شئ دلته د نیم کې به دا پیسټ کړئ. دغه نه وروسته اوکې باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو دا اوکې کړ، دغه نه وروسته به ریفرش کړئ. دا سافټویر به ریفرش کړئ، نو دا به مونږ سره رجسټر شي. ګورئ که چیرې تاسو سره دا رجسټر نه کوي کار، دا نورې صفحې زه ټولې بندوم. دا هم چې کله رجسټر کو، تاسو سره باید فلش وسی، یوز بي وسی. ډېر زیات وبښئ. نو تاسو سره باید په کمپیوټر کې فلش وي. دا وګورئ ما سره یو فلش ته دی، تقریبا 30 GB دی. 4 GB فلش کې م کار کوي، فرق نه کوي. دا فلش په کمپیوټر سره خپل وصل کوي او د دې سافټویر په واسطه باندې هغه فلش په بوټیبل ډیسک تاسو جوړ کړئ. دلته د فلش تیار خپل اخلي چې کله تاسو وصل کړئ. دغه نه وروسته به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. چې تر څو چې تاسو دا خپل سافټویر رجسټر کړی نه، دا آپشن نه فعاله کېږي. دلته به وینډوز انتخاب کړئ. داسې د ډاسک سیستم د طریق نه هم تاسو کولی شئ دا پاسورډ ختم کړئ، خو زه وینډوز انتخابوم چې ګرافیکل یوزر انټرفیس دا لري. نو دا مې انتخاب کړ. دغه نه وروسته بیا نیکسټ باندې کلیک کوم
او بیا کریټ باندې کلیک کوم. اوس په زمونږ د فلش کې چې څه مخکې ډیټا پرته هغه به ټول فارمټ شي. ما نه پوښتنه کوي تاسو غواړئ دا فارمټ کړئ؟ ورته یس. دلته به لږ زر صبر کوئ چې دا ستاسو فلش فارمټ شي او دا اکټیو بوټ ډیسک جوړ شي. دا د سل فیصده دا پوره شو او تقریبا دا بل پروسه د فارمټ ته دا هم پوره کیږي. دا چې پوره شوه نو فایلونه کاپي کیږي ورته. د هغه نه وروسته به زموږ فلش اکټیو بوټ ډیسک جوړ شي. یعنې دغه سافټویر به په دې کې څه شي؟ انسټال شي. دلته چې تاسو ګورئ اکټیو بوټ ډیسک وینډوز دا به پکې انسټال شي. په کم فلش کې؟ په دغه فلش کې. د دې سایز تقریبا 215 MB دی. دا تاسو په 2 GB فلش کې هم کولی شئ. 4 GB 2 GB فرق نه کوي چې رقم فلش وسی. نو تقریبا دا پروسه تکمیل شوه. لږ صبر به کوئ چې کله تاسو دا کار وکړو دا فلش هم بوټیبل کړو. د هغه نه وروسته به تاسو خپل کمپیوټر ریسټارټ کړئ او کله هم چې ریسټارټ کوله بوټ مینو ته به لاړ شئ. که چیرې ستاسو کمپیوټر ډیل وسي F12 او که چیرې ستاسو کمپیوټر HP F9 به کلیک کړئ. دا اوس وګورئ ماته وایي چې بوټیبل ډیسک هز بین سکسسفولي کریټډ. اوکې او فنش. دلته راشئ د مای کمپیوټر خلاص کړئ. دا فلش چې دی د اکټیو بوټ په نامه باندې څه شو؟ جوړ شو، بوټ شو. راځم خپل ورچوال مشین ته. زه خپل ورچوال مشین څه کوم؟ آن کوم او دلته څه کوم؟ F2 باندې کلیک کوم تر څو زه خپل بایوس ته لاړ شم او هغه ځای نه فلش انتخاب کوم تر څو کمپیوټر زمونږ کمپیوټر چې دی هغه د فلش نه بوټینګ شروع کړي. دلته راغلم F2 باندې کلیک کوم. نو دا د تاسو وکړه چې زه بوټ منیجر ته راغلم او دلته څه کوم؟ زه هغه خپل فلش انتخابوم. دې کې هارډ ډسک نمبر 2 چې ما جوړ کړی و که نه دا انتخابوم. ستاسو سکرین کې به دا متفاوت وي. تاسو چې کله فلش خپل کمپیوټر سره وصل کړئ F12 هم کلیک کړئ. که چیرې ستاسو ډل کمپیوټر تاسو به F12 انتخابوئ. هلته به ریموول ډرایو انتخابوئ یا ډیوایس به انتخابوئ چې ستاسو فلش دی. که چیرې ستاسو کمپیوټر HP تاسو به F9 کلیک کوئ. هلته به تاسو فلش اخلئ او کمپیوټر به ستاسو د فلش نه بوټینګ شروع کړي. دا د ما دا واغسته انټر باندې مې کلیک وکړو. لږ صبر به وکړئ تاسو. دا د تاسو ته اکټیو بوټ ډیسک سافټویر خلاص شو. دلته به اوکې باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به داسې یو صفحه خلاصه شي. صحیح شوه؟ دا سافټویر اتوماتیکلی خلاصیږي. د دې سافټویر په واسطه باندې موږ کولی شو خپل پاسورډ ختم کړو. که چیرې دا خلاص نه شو تاسو به څه چل وکړئ؟ دلته وګورئ دا کمانډ موږ سره دلته شته اکټیو پاسورډ چینجر. په دې باندې به کلیک وکړئ. چې په دې هم کلیک وکړئ نیکسټ به انتخاب کړئ. دلته به تاسو اول آپشن اخلئ سرچ آل واليومز فور مایکروسافټ سکیورټي اکاونټ مینیجر ډیټابیس سم. نو دا هم چې انتخاب کو دا خپل سافټویر ستاسو هغه سیم فایل لپاره سرچینګ کوي چې په هغه کوم ځای کې اوسي هغه موږ ته الوکیټ کوي. سیم هغه فایل دی چې په هغه کې زموږ پاسورډونه څه کېږي؟ سټور کېږي چې کله موږ وینډوز ته پاسورډ ورکوو. بیا راځم نیکسټ باندې کلیک کوم. نیکسټ باندې چې کلیک وکړو هغه سیم فایل پیدا کړه. د هغه نه وروسته بیا زه څه کوم؟ نیکسټ باندې کلیک کوم. دا د تاسو وکتو ما ته ټول یوزر راوستلې. ما ته وایي چې ستا کمپیوټر کې فعلا دغه یوزر دی، اډمنسټریټر دی، IT ده او ګیسټ او دا نور یوزر دی. زه غواړم چې دا اډمنسټریټر یوزر نه پاسورډ لرې کړم او د ګیسټ یوزر نه پاسورډ لرې کړم. نو کوم یوزر چې تاسو غواړئ هماغه باندې به کلیک وکړئ. نیکسټ به انتخاب کړئ. نیکسټ هم چې انتخاب کړو دلته وګورئ یو مختلف کمانډونه راځي. که چیرې ستاسو اکاونټ ډسیبل وي تاسو دغه آپشن نه به کلیک لرې کوئ. صحیح ده؟ او که چیرې تاسو غواړئ چې پاسورډ یې لرې شي په دې آپشن باندې به کلیک وکړئ. کلیر دس یوزر پاسورډ په دې به کلیک وکړئ او دا آپشن به لرې کوئ. دغه نه وروسته اپلای باندې به کلیک وکړئ. یس به انتخاب کړئ. نو دغه نه وروسته فنش باندې کلیک وکړئ. ستاسو پاسورډ څه شو؟ د اډمنسټریټر یوزر پاسورډ ختم شو. که غواړئ دغه بل IT یوزر هم ختم کړئ نو بیا په دې باندې کلیک وکړئ. بیا به دلته نیکسټ کلیک کړئ. بیا به د اول آپشن انتخاب کړئ. بیا به نیکسټ کلیک کړئ. بیا نیکسټ کلیک کړئ. دا ځل به IT یوزر واخلئ او نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به دې آپشن باندې کلیک وکړئ او دا آپشن به لرې کړئ. دغه نه وروسته اپلای به کلیک وکړئ. یس به انتخاب کړئ او فنش. دا د IT یوزر پاسورډ هم ختم شو. زه اوس څه کوم؟ راځم خپل کمپیوټر بیرته ریسټارټ کوم. راځم دلته ټرن آف کمپیوټر باندې مې کلیک وکړو. ریسټارټ باندې مې کلیک وکړو. زه خپل کمپیوټر ریسټارټ کوم. تاسو وګورئ چې زما پاسورډونه دواړو یوزرو پاسورډونه ختم شوي دي که نه دي ختم شوي. نو دا د تاسو وکتو دوستانو چې مونږ ته زمونږ کمپیوټر را خلاص شو.
اوس که چیرې زه په آی ټي باندې کلیک کوم هم ماته ساین ان آپشن راځي او که چیرې اډمنسټریټر باندې کلیک کوم هم ماته ساین ان آپشن راځي. دا په دې معنی چې د دوی پاسورډ دواړو پاسورډونه ختم شوي دي. کله چې پاسورډ ولري نو تاسو چې په یوزر باندې کلیک کوئ تاسو نه پاسورډ غواړي. دا اوس ګوره ماته ساین ان آپشن راځي چې کله ساین ان باندې کلیک وکړم زما یوزر پاسورډ نه لري، پاسورډ یې ختم شو او زه اوس کولی شم خپل کمپیوټر ته لاګین شم. دا تاسو ګورئ چې ماته میسج راکړه ویلکم او دا د زه خپل یوزر ته خپل کمپیوټر ته لاګین کیږم. نو په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې هر یوزر اوسي، که هغه اډمنسټریټر اوسي، که سټنډرډ یوزر اوسي، که ګیسټ یوزر اوسي، هر یو چې اوسي مثال په تور که چیرې تاسو ورته پاسورډ ورکړئ دغه پاسورډ تاسو ختم کړئ. علاوه د دې نه چې مونږ کولی شو پاسورډ ختم کړو، یو اکاونټ انیبل کولی هم شو، یو اکاونټ ډسیبل کولی هم شو. نو دا و دوستانو زمونږ د نن ورځې درس. که چیرې تاسو کم نظر لرئ، کم سوال لرئ، کولی شئ ما سره یا د دې ویډیو لاندې په کمنټ کې خپل نظر سوال شریک او یا هم د واتساپ د طریق نه ما سره خپل سوال شریک کړئ. که چیرې مو زما ویډیو خوښه شوي د ویډیو ته به لایک ورکړئ او که چیرې مو زما چینل سبسکرایب کړی نه نو زما چینل سبسکرایب کړئ تر څو چې کله چې زه نوي ویډیوګانې جوړوم تاسو ته دغه ویډیوګانو په باره کې نوټیفیکیشن راشي.